د خوست ولس د خپل متمدن ژوند د راتلونکي په پار باندې تر ډېره داسې پرمختګ کړی دی چې له علم، ادب، پښتو ژبې بډاینې او د همدغې غریبې ژبې د مړښت په خاطر باندې یوه بېلګه درته ښایم. د پښتو ادبیاتو ځینې مهم کتابونه چې دا د خوست د ولس ژبې سره د مینې یو غټه الګو ده. بدیع فن او پښتو شاعري دلته په دې کتابخانه کې چې یو وړوکې کتابخانه ده، انځور کې ګورئ، خو دا د سلماني په سلمانیانو کې ما اوسه پورې دغه ډول نوښت د افغانستان په ټولو سیمو یا په ټولو ولایتونو کې نه و کتل. یوازینی خوست دی چې دلته د ځینې ځوانانو د نوښت په حیث باندې هغه ته چې د سلمانیانو ته خلک راځي او یا انتظار کوي یا د نورو چا خبره غیبتونه کوي یا فیسبوک کې مصروف وي یا په نورو کارونو باندې، ښه خبره ده چې هغوی باید مطالعه وکړي. ښه بېلګه یې تاسې دغه ته په سلماني کې ګورئ، یو سهار دی چې موږ د کار کولو په موخه دلته راغلو، ولې دلته مو ولیدل په سلماني کې دغه وړه کتابخانه یا کتاب پلورنځی شتون لري. پلورنځی به ځکه نه وایم چې خرڅولو په پار باندې نه دی، خو د مطالعې په پار باندې دی. دا یو ډېر ښه دود دی، خدای دې ولې وکړي چې د مطالعې د فرهنګ او د ژبې د بډایښت په پار باندې نه تنها د خوست په سلمانیو کې دغه ډول نوښتونه شوي دي. هیله ده د هر ولایت ځوانان په خپلو ولایتونو کې یا په سلمانیو کې که نه اوسنی شاوخوا 50 کتابونه به څنګه کې په یو سلماني کې کېښودل شي او خلک ورڅخه د انتظار په وخت کې استفاده وکړي.